بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ته خو ښکاري درس سکرین خو غټ ان شاء الله. تیر درس کې مونږه د سٹارټ مینو او د دې په کسټمایزیشن باندې خبرې کړې وې چې څنګه یو پروګرام مونږ کسټمایز کوو، سٹارټ مینو څنګه کسټمایز کوو. نن غواړم ډیسکټاپ کې په دې رائټ کلیک پراپرټیز باندې خبرې وکړم. دې ته رائټ کلیک پراپرټیز وایي، صحیح ده؟ یا ډیسکټاپ پراپرټیز یا رائټ کلیک پراپرټیز فرق نه کوي. پاپ اپ مینو مرته ویلی شي. دا مینو هم ډیره مهمه ده. دلته زه څه کوم، یو څو دانې فایلونه راوړم. د مثال په طور باندې زه دلته څه د ګزارشاتو نه 2-3 فایله ما دغه ځینې واخیستو. دا مې کاپي کړو، کنټرول سی په د ډیسکټاپ باندې اچوم، دلته پیسټ مې کړو، دلته صحیح شو. د دې ځینې مونږ کولی شو زیاتره دغه آیکنونه ډیسکټاپ باندې چې څه پراته دي دا کسټمایز کړو. کسټمایز څه معنی؟ خپل په طبیعت باندې اړول ته کسټمایز وایي. اوس وګورئ دغه آیکنونه چې ډیسکټاپ کې پراته دي، د دې شکل که کتل غواړي چې دا په کوم حالات کې دي، رائټ کلیک وکړئ، راځي ویو ته چې راغلی ته ګوره میډیم آیکن انتخاب کړی، نو متوسط آیکنونه متوسط سایز باندې دي. زه ورته وایم چې نه، داسې شکل باندې زما نه خوښېږي، آیکنونه باید لږ ذره غټ کې، لارج آیکن یا لارج سایز آیکن. په دې کلیک آیکنونه څه شو؟ غټ شو. اگر نفر درته وایي چې والا زما کمپیوټر کې د آیکنونه غټ شوي، دا بېرته ته واړه که نه پوهېږم کوم ځای کېږي، نو دا دې ځای نه دا تنظیمات کېږي چې دلته رائټ کلیک کې هر ځای چې د ډیسکټاپ وي، دلته چې رائټ کلیک مو وکړو ودرېږي چې دا ما هغه شو، بېرته ریډي شو، دغه پیسټ کوم هغه آیکنونه. زه غواړم چې نه دا سمال آیکن کې بیخي واړی کوي. اوس بیخي واړه شو. زه خپله چې استعمالوم دا میډیم استعمالوم، دا ډېر ښه دی، صحیح ده. نو تاسو پورې ارتباط لري چې کوم ویو ستاسو خوښېږي هماغه انتخاب کې ورته. ورپسې د هغه نه لاندې بل څو نور کمانډونه دي مونږ سره. یو آټو ارینج آیکن یې لیکلی دی، بل یې لیکلی الاین آیکن ټو ګریډ. که چیرې تاسو په دې باندې کلیک کړئ، الاین آیکن ټو ګریډ، ګریډ لاین ته ویل کېږي. دا زګور دا یو مستقیم لاین دی. زه چې کله چې ما په دې اپشن باندې کلیک کړی اوسي، په دغه اپشن باندې یو آټو ارینج باندې که کلیک وکړم، د آیکنونه خپله تنظیموي. دلته وګوره ډیسکټاپ کې یو دلته پروت دی، 1 2 3 دلته 4 دلته یو دلته دی. دا باید ټول په یو لاین کې شي. که چیرې زه په دې باندې کلیک وکړم، په یو لاین کې شو که نه؟ دا چې په هر ځای کې پراته اوسي، ګوره چې ګډوډ ځای ته یې هغه خپله تنظیمېږي. ولې؟ مونږ دلته چې باندې کلیک کړی، دې باندې کلیک کړی. که دې نه کلیک لري که ته کولی شي دا دلته اوسي، وروره دا دلته اوسي، د خپل د تنظیماتو په خاطر باندې 3 فولډر دي، یو مثلا یو موضوع ده، بله موضوع چې تا ته معلومات وشي. خو که چیرې تا په دې باندې کلیک کړی، بیا دا ټول خپله ځان لاین ته ګریډ ته برابر کوي، اټو الاین کوي، اټومیټیکلي الاین کوي ځان. الاین څه ته ویل کېږي؟ تنظیمول، صحیح ده. پښتو زیاتره لغتونه انګلیسي دي، نو پښتو باندې ځکه تکراروم. بل لیکلي الاین آیکن ټو ګریډ، یو خو دا آټو ارینج دی، خپله ارینج کوي درته. ګوره هغه هلته پروت دلته راوست، دې باندې که ما کلیک کړی، ګوره زه چې دا اوس اخلم دا آیکن، دې خو ته راوړم، لاین نه وځي لاین نه، لاندې راوړم دلته ږدم، لاین نه وځي. دا په دې خاطر باندې چې ما دې باندې کلیک کړی. که دې نه زه کلیک لرې کړم، اوس وګوره دا آیکن په بښنې سره دغه نه زه کلیک یو لرې کړم، یو دی آټو ارینج نه، او په دې باندې مې کلیک کړی اوسي دغه باندې، دلته اوس وګوره ښه کلیک مې نه دی کړی که نه. دا زه کولی شم دلته راوړم، دا کولی شم دې ځای کې کښېږدم، په هر شکل کې چې زه وغواړم. ګوره لاین نه وتلی دی بیخي. خو که چیرې په دې باندې کلیک کړم، دې لاین اپشن باندې الاین آیکن ټو ګریډ، ګریډ هغه مستقیم لاین ته ویل کېږي چې د هماغه په اساس تنظیموي. وړلی شي اخوا دېخوا، خو په لاین کې به راځي. ګوره په دې مې کلیک وکړو، ګوره دا یې ځان یو لاین ته برابر کړو، وینې؟ زه دا ریفرش کوم، تاسو ګور دې سره برابر دی. وړلی شي هر ځای ته، خو لاین نه، ګوره داسې دې څنډې ته چې راوړم نه راځي، ځان لاین ته برابروي. علت څه شی دی چې تا په دې اپشن باندې کلیک کړی. نو دواړه اپشن مهمې دي. بعضې کسان علاقمند دي چې دغه واخلي دا اپشن، بعضې دا هم کلیک کوي، ځکه چې دا کلیک کې هم ګریډ کې منظم کېږي، هم غیر منظم حالات نه وځي، یو لاین ته راځي دواړه. نو زه دا دواړه انتخابوم. ورسره بل اپشن دی مونږ سره ویو کې شو ډیسکټاپ آیکن. بعضې وخت داسې کېږي چې تا سره څوک لغمان چل کوي، څه رقم کوي، راځي د آیکنونه ټول دې ځینې لرې کوي. نو دا هم یو تخنیک دی، په دې خاطر باندې چې زیاتره کسان په دې نه پوهېږي چې د آیکنونه څنګه ورک شو. هلکه وایي زما کمپیوټر کې ټول آیکنونه یو ډیلیټ شو، نه پوهېږم چا ډیلیټ کړي، وایرس ورته راغلی چې هغه په حقیقت کې دې ځای نه چا لرې کړی. دلته چې شو ډیسکټاپ آیکن کلیک کوي، یو خو دې ځای نه و که نه چې مونږ پراپرټیز ته راتللو، پراپرټیز کې بیا تیمز ته راتللو، تیمز کې بیا دغه بعض آیکنونه لرې کوله،
که ستاسو په یاد وي خو دا عمومي ټولو آیکنو دپاره دي که څه د کمپیوټر بلټن اوسي بلټن په دې معنی د وینډوز او که څه تا جوړ کړي اوس دا اوس ګوره دا مونږ راوړي دا آیکنونه ګوره دا مونږ راوړي دي دا پروګرامونه دي هر څومره فایلونه چې په ډیسکټاپ پراته دي ټول ورکېږي بعضې کسان یو تخنیک وهي ګوره ښه څه کوي دلته زه دا آیکنونه مې واغېستلو که نه دغه فایلونه زه بېرته ډیلیټ کوم دغه 3 فایله مې چې راوړي دلته دا مې ډیلیټ کو او دا مې ډیلیټ کو دا مې ډیلیټ کو دا مې ډیلیټ کو اوس وګورئ هغې یو تخنیک وهي څه رقم تخنیک وهي دا صفحه په همدغه حالت کې پرېږدي دا صفحه چې کوم حالت کې اوس ده د دې عکس اخلي عکس رقم اخیستل کېږي کیبورډ کې یو بټن ده په نوم د پرنټ سکرین زه دلته کیبورډ راوړم دغلته یو بټنه ده د ډیلیټ څنګ ته دغسې کې پرنټ سکرین په نامه باندې اوس دلته نشته دې ځای کې دغه دا شته دلته وګوره دا پرنټ سکرین هر یو کیبورډ کې شته ده دې باندې چې کله کلیک وکړې دا د دې صفحې عکس اخلي څه کوي د صفحې عکس یې واخیست څنګه معلومیږي تا زه اوس پینټ پروګرام خلاصوم ایم اس پینټ مې ولیکو دا پروګرام مې خلاص کو دې کې کنټرول وی باندې کلیک کوم ګوره عکس یې اخیستی دی راته دا زه سیف کوم راځم فایل ته سیف ورته وایم چېرته سیف کوې زه ورته وایم چې دا ډاکومنټ کې سیف کوم ډیسکټاپ په نوم باندې دا مې سیف کړو ډیسکټاپ په نوم باندې دوی څه چل کوي ګوره دا لکان د تخنیک چې در باندې وي اول راځي رایټ کلیک کوي دلته ویو ته ځي دا شو ډیسکټاپ آیکنونه ختموي دا یې ختم کړو بیا راځي څه کوي مای کمپیوټر ته راځي هغه ځي ته هغه مای ډاکومنټ کې چې ما سره عکس و که ستاسو په یاد وي دغه ډیسکټاپ په نوم باندې دا عکس خلاصوي رایټ کلیک کوي دلته راځي ورته وایي سیټ از ډیسکټاپ بیکګراوند سیټ از بیکګراوند باندې چې کلیک کړي دا صفحې ته راځي خلکو ته داسې ښکاري چې دا اوس صحیح هغه کړی نه دی ښه زه دلته راځم د هغې کې دا سکرچ کوم چې ټوله صفحه ونیسي صحیح ده دا ډسپلی ته راغلم وبښئ دلته څه شو رایټ کلیک ډسپلی ته راغلم او ډسپلی کې دا اخلم چې ټول صفحه ونیسي داسې ورته وایم چې سټریچ یې کړه داسې نه دا هم صحیح نه دی سنټر هم نه دی دا سنټر هم نه دی صحیح تورې چې کوم فټ راځي دی باندې دا هم نه دی صحیح فل فټ دا هم ونه شو خو د دې سایز بیا موږ کولی شو فوټوشاپ کې نور ځایونو کې غټ کړو صحیح ده هدف مې دا دی چې که چیرې داسې تخنیک وهي در باندې ګوره ښه ته داسې فکر کوې چې دا خو آیکنونه دي ډیسکټاپ کې د ده سایز غټېږي هلته نور پینټ پروګرام کې زه کولی شم دا غټ کړم ته چې هر څه په مای کمپیوټر کلیک کوې مای کمپیوټر هم کار نه کوي دلته نیټورک باندې کار کوي دا هم کار نه کوي هلکه تا څنګه کار نه کوي دا حتما زما کمپیوټر کې څه مشکل پیدا شوی دی دا په حقیقت کې څه چل کړی دلته تا باندې چل وهلی ډسپلی کې چې دی راغلی د پراپرټیز د بل عکس یې راوړی د اصلي عکس په ځای باندې دا اوس ګوره ما اوس اصلي عکس راوسته دا عکس مې واغسته دا مې چې واغسته او دې ځای نه دوی آیکنونه ورکړي درته هغه آیکن چې دی تا ته ګپ درکړی هغه آیکن نه دی تصویر دی دې شیانو ته متوجه اوسئ دا سکرین دا لاین لږ ځله خوځېږي بدلي اتومیټیکلی هایډ کېږي نو په هر صورت دا د شو ډسکټاپ آیکن چې څه کار کوي چې آیکنونه ډسکټاپ مخې نه ورکوي بل سورټ مسله ده سورټ ترتیب و تنظیم ته ویل کېږي هغه پخواني فایلونه زه بیا راځم څه کوم هغه ما سره څو ځانې فایلونه پیشنهادات په نوم باندې دغه مې واخیستلو کاپي مې کړو ټول مې دلته راوستلو پیسټ مې کړو دلته کنټرول سی کاپي کنټرول وي پیسټ زه غواړم چې دغه دا خو الفبا انګلیسي الفبا نه دي په هر صورت باندې لکه دغه نومونه زه غواړم دا نومونه دا سورټ کوم په کوم شکل دا سورټ کول غواړئ د نوم په اساس سورټ کوئ نوم په اساس باندې اے بي سي داسې راوړي دا به داسې چل وکړم زه به یو بل کار وکړم دلته به زه یو فولډر خلاص کړم چې په هغه کې چې شی اوسي ما سره ډېر درسونه اوسي دلته راغلم دې ځای کې ما د مثال په طور باندې پښتو کویک بک ریکارډینګ دا واغست دې کې ما سره فایلونه دي ټول کویک کیو په نوم باندې شروع شوي دي مختلف فایلونه چې اوسي بیا هغه ډېر ښه هغه کېږي زه به داسې چل وکړم چې لاړ به سم دلته ښه دغه دې فایلونو ته نومونه ورکوم دې ته مې نوم ورکړ اسد دې ته مې نوم ورکړ بلال او دې ته مې نوم ورکړ اسلام او اسلام وښئ کپس لاک باندې کړه اسلام او دې ته نوم ورکوم سلام او دې ته نوم ورکوم خان اوس ګوره زه چې کله ورته ووایم دا فایل مې ګوره د اسد مې دلته راوړی دی توجه ګډوډ دي سورټ نه دي زه ورته وایم دا ماته سورټ کړه د چیش په اساس د نوم په اساس باندې ښه یو دقیقه صبر کوه اوس دلته بل شی هغه سایز په اساس باندې هغه کړه اول هغه فایلونه چې سایز زیات هغه راځي اوس د ده سایز څو دی 103 کې بي
بیا د ده څو دی د ده 102 دی د ده څو دی د ده هم تقریبا 102 دی دا 2 دی ودکته یعنی اول هغه چې سایزونه چې دي زیات دي که زه داسې چل وکړم دغه بلال فایل کې دا کوم لیکل چې دا زه کاپي کوم کنټرول سی کنټرول زیاتوم چې سایز زیات شي اوس د سایز زیات شو کنه نو دا بلال باید ټولو کې چې شي پورته لاړ شي دلته دا اوس بلال ته ګوره څومره سایز اوس بیا مې 102 دی سیف مې نه کو ښه زه به داسې چل وکړم چې دلته به سیف کړی مې نه دی خیر وسي دا به زه سیف کړم کنټرول اس سیف مې کو دا سیف شو اوس به انشاءالله سایز زیات شوی بلال څه شو خپل بره لاړ ځکه ما ورته ویل چې دا سورټ که ماته د شیش په اساس باندې خو که نوم ورته واخلم اول اسد راغی صحیح د نوم په اساس باندې ورپسې آیټم ټایپ کمپیوټر کې بعضې آیټم فایلونه دي چې مثلا یو د بل نه باید مخکې اوسي که نه زه ته هم د دې په اساس باندې دا سورټ کړه ګوره دا اول دا راغی بیا دا راغی بیا دا راغی بیا ورپسې دا نور فایلونه راغلو صحیح ده په همدې شکل باندې زه ورته وایم چې نه ډیټ په اساس باندې کم مخکې جوړ شوی دی هغه فایل په اساس په دې کلیکه نو اوس وایي چې اول دا دی بیا دا دی بیا دا دی بیا دا دی بیا دا فایلونه چې ډېر پخوا نه ما جوړ کړي دي شیر ډرایو کې پراته دي نو هدف باندې تاسو پوه شئ سورټ تنظیموي ترتیبوي ته الف با حروف په اساس باندې زیات چې دی زه چې دا کله استعمالوم د نیم په اساس باندې دا استعمالوم د نوم په اساس باندې دا یو مسله بل دلته نور شی نشته ریفرش خو تاسو ته معلومات شي کوي کمپیوټر ریفرش کوي تازه کوي لږ ذره او F5 شارټکټ کی د کیبورډ نه F5 F15 دا وایي ریفرش کیږي دا کمپیوټر او په همدې شکل بل موږ سره دی پیسټ لکه چې تا یو ځینه کاپي که غواړې چې دلته راوړم مثال په طور زه راغلم دې ځای کې ما سره یو آیکن دی دې ته لاړم دې ځای کې ما سره ایمیج په نوم باندې دغه ایمیج دی دغه مې رایټ کلیک کړ د تصویر باندې مې ورته ویلې دا ماته زه دا کاپي کوم کاپي چې کله د کاپي وکړه هغه نه وروسته بیا ته باید پیسټ استعمال کړې پیسټ په دوه شکله دی یو تناب پیسټ یو پیسټ شارټکټ کی که چیرې پیسټ باندې کلیک کړم هماغه فایل څرنګه چې هماغه پروت دی په هماغه شکل په هماغه نوم په هماغه ډیټا دلته ماته راوړي خو که چیرې زه بیا پیسټ از شارټکټ کی ورته ووایم که اصلي فایل زما د کمپیوټر نه ډیلیټ شو دا بیا کار نه کوي اوس ګورئ هغه فایل زه راغلم دلته مې ډیلیټ کړ مثال په طور دا مې ډیلیټ کړ دوه مې ډیلیټ کړ داسې نه که نه ډیلیټ شو که نه دا ډیلیټ شو خو دا فایل کار کوي دلته وګوره دا خلاصېږي ښه صحیح په دې خاطر باندې چې دا پیسټ شارټکټ کی نه دی نو زه که چیرې داسې چل وکړم ګوره دا مې بېرته دې ځای نه کټ کړ لاړم د خپل فولډر کې مې بېرته دا واچوم دا ځلې کاپي کوم مګم شارټکټ کی په شکل دا مې کاپي کو دلته پیسټ کوم پیسټ از شارټکټ اوس که چیرې زه لاړ شم هغه اصلي فایل ډیلیټ کړم دا هم کار نه کوي دا اوس دا مې ډیلیټ کړ دا چې خلاصې کار نه کوي ویني ما ته وایي چې the item day 2 the disk shortcut referred to has been deleted دغه فایل چې تاسو خلاصوي چا سره چې ارتباط لري هغه اصلي ډیلیټ شوی دی نو یا به دا ډیلیټ کوي یا به ریسټور کوي بل شی نه لري خلاصولی نه شي زه ورته یم زه خیر د ډیلیټ یې کړم چې کار نه کوي دا مې ډیلیټ کړي ځي نه بېرته ځم ریسایکل بین ته هغه خپل ځای ته ریسټور کوم په دې مې کلیک کړ ریسټور مې ورته وویل چې دا تر څو خپل ځای ته لاړ شي دا مهم دی ماته دا ګور بېرته خپل ځای ته راغی خو اوس تاسو نه کیدای شي پوښتنه وشي چې استاد دا شارټکټ کی موږ څه وخت استعمالوو د ده فایده څه شی ده شارټکټ کی ډېر یو مهم کمانډ دی د مثال په طور زه خپله چې سبق وایم ما سره کمپیوټر کې چې دي ډېر د خارجي استادان دي د هغې درسونه دي په انګلیش باندې دي یا په اردو باندې دي هغه چې زه زده کوم زه زیاتره د هغې شارټکټیانې اخلم ډیسکټاپ ته راوړم اوس که چې مثلا تاسو ته زه یو مثال درکوم دلته زه راځم زما دغه څو دانې لرننګونه دي دغه لرننګ تاسو وګورئ دا د کویک بک چې دی ښه دا کویک بک اندري دا کویک بک اندري چې تاسو وګورئ تقریبا د ده سایز 6 جی بي دی څو جی بي دی تقریبا 6 جی بي دی اوس که زه دا کاپي کړم او اصلي کاپي دلته پیسټ کړم خو زما ټول سی ډرایو نیسي ډکوي نو که زه 5 پروګرامونه داسې چې 6 جی بي 10 جی بي اوسي دا خو ټول ځای نیسي زما زه څه کوم د دې شارټکټ کې دلته راوړم ځان ته شارټکټ کې داسې معنا ورکوي لکه اصلي فولډر مې دلته راوړه خو کمپیوټر کې به سایز هغسې نه نیسي اوس ګوره زه چې دا کله خلاص کړم هماغه فولډر خلاصېږي کوم درسونه چې ټول په هماغه کې دي ټول دلته خلاصېږي ښه والی دا دی دته نو دا لکه اصلي فایل غوندې دی خو سایز به ډېر کم سایز څومره نیولی تاسو وګورئ دلته راځئ رایټ کلیک پراپرټیز ته راشه وګوره زه جنرل ته راغلم
یو کیبي سایز تقریبا 4 کیبي سایز چې بیخي هغه جزء ترین او عادي ترین سایز دی. یعنی 1040 کیبي چې یو ځای شي 1 MB کېږي، یعنی 1 MB هغه 1% هم نه دی. صحیح شوه. نو د دې ښه والی دا دی. نو زه زیاتره پروګرامونه چې درس وایم ځان سره هغه بیا هلته اصلي فایل هلته پروت وي، شارټکټ کي دلته راوړم، بیا همدې ځای کې یو فولډر جوړوم ورته. مثلا دلته مې یو فولډر جوړ کړ، کنټرول شفټ ان مې کلیک کړ د اوکې په نوم باندې، دلته راغلم نوی فولډر مې جوړ کړ د اوکې په نوم باندې. دا درس مې خلاص کړ، دا اخلم دې کې اچوم، بیا مې دا بل ولوستو، بله ورځ دا دې کې اچوم. داسې په همدې شکل باندې نور نه اصلي فایل زما خرابېږي، نه کوم بل مشکل، او نه کمپیوټر کې سایز نیسي زما، او نه کمپیوټر ضعیفه کېږي. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې په همدې شکل د دې شارټکټ کي نه په دغسې حالات کې تاسو استفاده وکړئ. نو دا د پیسټ او پیسټ شارټکټ کې ترمنځ تفاوت کوم کې فولډر طریقه ته اوس ښیم ورته. صحیح ده. نوی فولډر مې چې جوړ کړ. بله خبره ده نه لاندې موږ سره که تاسو پام کړی دلته موږ سره چې دی دا انټل ګرافیکس سیټینګ دی. کله چې تاسو کمپیوټر دا کوم کمپیوټر چې زه استعمالوم دا انټل دی، د دې پروسیسر انټل دی. او کله چې زه د ډرایور انسټال کوم، ډرایور په دې معنی بعضې سافټویر د پروګرامونه چې هغه انسټال کوم د دې وي جی اے کار کوي، ګرافیک یې کار کوي، ساوند یې کار کوي، نور شیان یې کار کوي. هغه پراپرټیز کې کتل غواړي، سیټینګ غواړي، دې باندې کلیک یې هغه ته ښي، دا ستاسو مربوط نه کېږي. صحیح ده. د کمپیوټر د ګرافیک په باره کې موږ ته معلومات راکوي، تاسو سره ارتباط نه لري. نو دا مې بند کړئ ځینه، هر یو کمپیوټر جدا دی. صحیح ده. او بل نیو دی موږ سره نیو که چیرې ته وغواړې چې یو فولډر جوړ کړې، ګوره یو فایل دی یو فولډر دی. فایل چې دی موږ د معلوماتو د ساتلو لپاره، صحیح ده، فایلونه کېدای شي مثلا موږ سره آډیو فایل اوسي، یعنی یو ترانه اوسي هغه ته آډیو ویل کېږي که نه، چې تصویرونه لري. ویډیو فایل کېدای شي یو تصویري ترانه اوسي موږ سره، ویډیو فایل شو. ټیکس ډیټا مطلب تا لیکل کړي دي، دا هم فایل کېدلی شي. آډیو، ویډیو، ټیکسچوال او ګرافیکل تصویري، یو تصویر د هغه څه کمپیوټر کې اچول، دا هم یو فایل دی. صحیح ده. خو فرق کوي. نو فایل چې دی د معلوماتو ساتلو لپاره استعمالیږي، او فولډر چې دی د فایلونو ساتلو لپاره استعمالیږي. نو زیاتره وخت ګورئ تاسو یو کس وګورئ ډیسکټاپ ټول د فایلونو نه ډک دی، ګډوډي اچولي په دې ډیسکټاپ کې. نو که چیرې یو کس مثلا په کمپیوټر صحیح پوهېږي یا تکړه کس، هغه هېڅ وخت خپل ډیسکټاپ چې دی د فایلونو نه ډکوي. تاسو مخکې وکته زما په ډیسکټاپ کې فقط یو فولډر و، بس نور هېڅ شی نه و. دا خو پروګرامونه دي، کم چې شته هلته نشته دی. نو که چیرې تاسو غواړئ چې منظم معلوم شي او کارونه منظم وسي، سبا که چا تاسو د یو فایل په باره کې سرچ کوئ، څوک درنه پوښتنه کوي چې دا فایل پیدا کړه، زر یې پیدا کړئ. فایل منیجمنټ وکړئ د چی په واسطه باندې، د فولډر په واسطه باندې. فایلونه خپل مدیریت کې د فولډر په واسطه باندې. مثلا زه په یو اداره کې ناست یم، یو پوهنتون کې، زه مثلا مدیر د محصلانو یم د مثال په طور باندې، او ما سره ټولو کارمندانو د 13 کلونو ډیټا هم پرته ده. که چیرې زه دا ترتیب نه کړم، خو ما ته نه معلومیږي چې دا د کوم کال دی، دا د کوم کال. څه کوم؟ راځم دلته فولډر یې جوړوم د فایلونو د مدیریت لپاره. رایټ کلیک کوم، مثلا راځم نیو فولډر مې واخیسته، لیکم چې اول لیکم چې یونیورسټي سټوډنټ رجسټریشن ډیټا مې ولیکله، د محصلینو د ثبت نام معلومات په دې کې دي. دا مې بیا کلیک کړ، دلته راغلم، رایټ کلیک مې وکړ، نیو ته لاړم، فولډر جوړوم. لیکم چې مثلا 2019 ډیټا مې چې ولیکه، دې کې بیا څه کوم؟ راځم رایټ کلیک کوم. حتی کولی شي چې مثلا د میاشتو په اساس هم جوړ کړي. دلته زه راځم بیا لیکم چې مثلا BBA فاکلټي اقتصاد اداره او تجارت، مثلا BCS کمپیوټر ساينس، بیا مې ولیکم مثلا کمپیوټر ساينس شو، پولیټیکل ساينس فاکلټي. نو اوس وګورئ 2019 ډیټا د اقتصاد پوهنځي ټول دلته ده. کولی شي دلته لیکي چې هغه جوړ کړي، جنوري شو پکې. صحیح ده. بیا هم بل فولډر جوړ کړ فبروري په نوم باندې، بل فولډر مې جوړ کړ د مارچ په نوم باندې. په همدې شکل باندې همدغه فولډرونه تاسو واخلئ، په هر پوهنځي کې دغسې کاپي کړئ. اوس په همدې شکل باندې دغه ټولې پوهنځي ډیټا چې ده، دا مثلا د 2019 کال لپاره ده، 2020 کال هم جوړ کړئ، 2020 ډیټا دې کې هم دا ټول. اوس ما ته مثلا قاري صاحب خالد راځي چې زه مدیر صاحب ما ته داسې چل وکړه چې زه 2019 کال کې فارغه شوی یم،
صحیح ده. ما ته زما د جنوري میاشتې مثلا هغه راوباسه څه ورته د ورق راوباسه یا نور معلومات ماته راکړه. ته راځئ 2019 کې کوم پوهنځی کې هغه ماته وایي چې زه اقتصاد پوهنځی کې مثلا یا اداره تجارت کې دا وخت خلاصوي کوم میاشت کې فارغ شوي جنوري کې جنوري کلیک کړه دلته ټول ډیټا یې پرته وي د ما کس مشخص. نو دې ته ویل کېږي فایل مینجمنټ تھرو فولډر. د فولډر په واسطه باندې د فایلونو مدیریت. نو کوشش وکړئ چې خپل فایلونه په کمپیوټر کې دقسې مدیریت کړئ، ګډوډ باید پراته نه اوسي. دا مې ډیلیټ کړو. د فولډر دپاره شارټکټ کی څه ده؟ اوس موږ کله فولډر جوړو رایټ کلیک کوو، نیو ته راځو، دلته هغه باندې که چیرې یو سړی سپین ږیری خو بیا ډېره مشکله ده، لاس هم خوځېږي، موز هم که کارونه کې بیخي مشکله ده. نو شارټکټ کی څه ده؟ کنټرول شفټ ان کلیک نوی فولډر جوړېږي درته. کنټرول شفټ ان نوی فولډر جوړوي موږ ته. دا یې شارټکټ کی ده د نوي فولډر د جوړولو لپاره. ورسره دې خو ته چې ګورې دا ټول پروګرامونه دي. زما کمپیوټر کې مثلا اکسس پروګرام شته دی، پین پروګرام شته، ورډ شته، پکې فوټوشاپ شته، دا مې انسټال کړي. که چیرې تا ته لنډ دغه پروګرام پکاري نو څه وکړې هماغه پروګرام باندې کلیک زه ورته وایم چې ما ته ایکسل پروګرام پکار دی. دلته وګورئ ایکسل پروګرام ما سره شته، مایکروسافټ ایکسل ورکشیټ په دې کلیک هغه دلته راغی. هر وخت یې پکاري ډبل کلیک خلاصېږي، فایل جوړوي، فولډر جوړوي، هر څه چې جوړوي هغه د خپل کار دی. صحیح شوه. یو مسله دا ده. بل که چیرې تاسو غواړئ چې د یو پروګرام اصلي شارټکټ دلته راوړئ، مثلا ورډ پروګرام زه خلاصوم سټارټ منو ته نه راځم، غواړم دلته شارټکټ وسي کلیک کوم خلاص شي راځم اصلي پروګرام. رایټ کلیک کوئ، راځئ نیو ته چې راغلی شارټکټ ته به راشي. شارټکټ ته چې راغلی کوم پروګرام غواړئ براوز ته ولاړ شي. موږ سره چې کله کمپیوټر کې انسټالیشن وکړو اول خو وینډوز تاسو ته باید معلومات وسي چې وینډوز ډرایو یې څه کې انسټالیږي، کوم ډرایو کې څومره پروګرامونه چې تاسو کمپیوټر کې انسټالوئ هغه په سی کې انسټالیږي. نو سی ته به راشي، دلته 10 پی سي باندې به کلیک وکړئ، بیا به راشي سی پروګرام هغه ته ډرایو ته، سی ډرایو ته چې راغلی پروګرام فایل ته به راشي. مایکروسافټ افیس په دې ځای کې پروت دی، دلته اوس وګورئ موږ سره مایکروسافټ شته که نشته دی؟ دا وبښئ دلته شسدو ته به نه راځئ، فقط پروګرام فایل باندې به کلیک وکړئ، دلته وګورئ مایکروسافټ افیس دغه دی. یو مایکروسافټ افیس 15 دی، یو دا بل دی. که چیرې تاسو ټیټ ورژن انسټال کړئ مثلا 14 هغه بیا دې کې پروت دی. که چیرې 19 هم انسټال کړئ بیا هغه دې کې پروت دی. دلته په دې باندې چې کله کلیک وکړو دا اوس ګوره 19 ما سره نشته دی، نو زه راځم څه کوم دې بل فولډر باندې کلیک کوم، دې باندې چې کله کلیک وکړو دلته افیس 2014 باندې کلیک وکړئ نو 15 کې دی، نو پوهېږم په دې کې زه به دې ځینې ور وګورم چې ما ته دقیق معلومات وشي. سی ډرایو ته راغلم، صحیح ده، پروګرام فایل ته راغلم، دې ځای کې مایکروسافټ افیس مې واخیسته ځکه څو دانې انسټال شوي، 14 مې واخیسته، دې کې نشته دی، دې کې چې نشته دې کې دی تبه، نو دې کې هم نشته دی چې افیس پروګرامونه. زه څه کوم دې ځای نه ورډ پروګرام خلاصوم، ورډ زه یې معلوموم، رایټ کلیک مې وکړو په دې باندې وین ورډ، د کمپیوټر مان هم تیز دی، رایټ کلیک دلته راځم څه کوم ورته وایم چې اوپن فایل لوکیشن، فایل لوکیشن باندې چې کلیک مې کړو دا ګور دا کوم ځای کې پروت دی، دا موږ سره پروت دی سی ډرایو کې، پروګرام ډیټا کې، مایکروسافټ کې، وینډوز کې دلته پروت دی. صحیح ده. زه راځم دلته هماغه کار کوم، دلته راغلم چیرته سی ډرایو ته، دا ټول مینیمایز کوم، پروګرام فایل ته راځم، سی ډرایو ته چې راغلم دلته اوس وګورئ موږ سره کم یو پروګرام وکنه دې کې وګورئ دلته معلومات مونږ ته کیږي، پروګرام ډیټا بیا مایکروسافټ پروګرام ډیټا کوم ځای کې دی، ښه نه پوهېږم کوم ځای کې دی، خو په همدې ځای کې دی چې کوم ځای کې د لعنتي پروت دی. ته ودرېږه چې دا اوس بیا ګډوډ شو نه، خو یو بل اخلم وینډوز پروګرام اخلم، هغه نه اخلم ځکه چې دی کې خبره چې بیا غټه شي بیا درس هم خسته کېږي سړی پکې. وینډوز مې واخیست، صحیح شوه. وینډوز کې دلته اوس وګوره موږ سره مختلف پروګرامونه دي، مثلا زه چې اخلم نوټ پټ پروګرام اخلم، دلته مې یو چې باندې کلیک وکړو ان باندې کلیک کوم چې نوټ پټ پروګرام خلاص شي، مخکې راغی دا ورډ پټ مې واخیسته، دا ورډ پټ پروګرام، اوکې مې کلیک کړو، نیکسټ مې کلیک کړو، فینش. دا اوس ورډ پټ پروګرام دی موږ سره، هر وخت ته په کار ډبل کلیک پې وکړه هغه پروګرام موږ ته ډایرکټ خلاصېږي دلته. یعنې په همدې شکل باندې تاسو کولی شئ نور پروګرامونه هم هغه کې، خو هغه افیس پروګرام ځای نه پوهېږم کوم ځای کې پروت خو هغه مې پیدا نه کړ. رایټ کلیک نیو ته به لاړ شي، شارټکټ ته به لاړ شي، چې په کوم ځای کې ستاسو پروګرام پروت یا هغه به انتخاب کړي او اوکې به کلیک کړي، هغه شارټکټ کې به دلته راشي. نو که چیرې تاسو ته بیا په کار یې ډبل کلیک کوئ ډایرکټ خلاصېږي. شارټکټ کی دې لپاره استعمالیږي، د فایل شارټکټ کی تاسو ته جوړول، د پروګرام شارټکټ کی جوړول شي. نو دا دې په دې چې شارټکټ کی څنګه جوړیږي، او بیا که تاسو غوښتل چې بل شارټکټ کی ورکړئ کیبورډ نه په همدې رایټ کلیک کوئ، بیا پراپرټیز ته راشي، پراپرټیز ته چې راغلی ته وګورئ شارټکټ کی لري نه لري، زه ورته وایم چې آل کنټرول ورډ پډ اخلم،
ډبلیو پی اخلم ورډ پارت ځکه چې آل کنټرول ډبلیو باندې مونږ هغه جوړ کړو وینورډ پروګرام جوړ کړو نو چې کله اوس مونږ وغواړو دا خلاص کو آل کنټرول پی کلیک کوو خپل دا پروګرام مونږ ته خلاصېږي دا بیرته ډیلیټ کوم دی ځینې ډیلیټ کړه دی د قصه خلاصه شو دا رائټ کلیک پراپرټیز پاتې شوه ډسپلی سیټینګ او پرسنلایز دا مونږ ټول په کنټرول پنل کې وایو دلته چې زه کنټرول پنل خلاص کړم تاسو وګورئ دلته مونږ سره پرسنلایز هم شته دی ډسپلی سیټینګ هم شته مونږ سره ټول شیان دي کې شته یو دانه دلته د خیر سره دا مونږ هلته مطالعه کوو نو دا مونږ سره چې شی د ډیسکټاپ رائټ کلیک پاپ اپ پراپرټیز او دغه اړوند ټولې خبرې چې څنګه کار کوي صحیح شوه دا ریکارډ به بند کړم ځکه چې د ده بیا هغه لینت زیاتېږي او دا یوټیوب ته ما چې وکنه چې بیا بعضې کسان هغه وکړي دا وګوري ښه نو هغه دوستان چې زما درسونه د یوټیوب د طریق نه ګوري یوټیوب د طریق نه زما درسونه ګوري نو هغه دپاره یوه خبر بله دا ده چې که چیرې تاسو زما د درسونو علاقمند استئ دا زما د یوټیوب چینل دی یوټیوب خلاص کې ولیکئ محمد اسلام صاحبزاده زما چینل درته راځي دا زما ایمیل ادرس دی که چیرې غواړئ چې کوم سوال یا موضوع ما سره مطرح کړئ او دا د نور مشتره سره خو بل نمبر هم لرم د واتساپ خو دا نمبر چې دی صرف د درسونو په خاطر دی که کوم سوال لرئ کولی شئ د واتساپ د طریق نه ما سره ستاسو هغه خپل نظر او سوال شریک کړئ